السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ یو داسې خوندور سیټینګ در وښیم چې د هغه په ذریعه سره به ستاسو ملګري تاسو ته حیرانه وي او تاسو ته به وایي چې دغه سیټینګ تاسو په خپل واتساپ اکاونټ کې څنګه کوئ او دغه میسجان تاسو موږ ته څنګه راستوئ. نو ملګرو که چېرې غواړئ چې په دغه راز باندې پوه سئ او دا خوندور راز خپل ځان ته معلوم کړئ نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ټوله مخکې تاسو لاړ شئ پلی سټور ته. کله چې ملګرو تاسو پلی سټور ته ولاړاست دلته به تاسو ملګرو ټیکسټ ریپیټر ولیکئ. کله چې ملګرو تاسو یا واتساپ لوب یا ټیکسټ ریپیټر ولیکئ دلته به تاسو ټیکسټ ریپیټر راواړئ. دغه اپس به تاسو په پلی سټور کې له خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې دغه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ د هغه رقم بیا تاسو راځئ په ټیکسټ ریپیټر باندې به کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په ټیکسټ ریپیټر باندې کلیک وکړئ د دې په ذریعه سره تاسو خپل ملګري په واتساپ کې که څوک تاسو تنګوي تاسو ته زیات میسجان کوي نو تاسو هغه ته په یو وار دونه میسجان وکړئ چې دوی به ټول تاسو ته حیرانه وي چې دا دونه میسجان دی موږ ته څنګه رالیږي او دا میسجان دی څنګه زر زر لیکي. نو د هغه رقم ګوره ملګرو کله چې تاسو ټیکسټ ریپیټر خلاص کړئ دلته اول اپشن دا ټیکسټ کله چې تاسو هر څه هغه ته غواړئ چې هغه ته ولیکئ نو دلته زه هغه ته لیکم چې سلام. کله چې ملګرو زه سلام ورته ولیکم د هغه رقم ګوره ملګرو کله چې زه دې ته سلام لیکم په رینډم ټیکسټ کې دلته دی تاسو ته خپل ټیکسټ درکوي په ایډ سپیس کې بیا به د دې سلام په مابینځ کې څه شي سپیسیز وي نو دلته زه یو نمبر کوم نمبر اف ریپیټیشن ده ملګرو نمبر اف ریپیټیشن زه ورته دا سلام 15 وارې درته زه لیږم د هغه رقم بیا دلته تاسو ریپیټ ووایي. کله چې ګوره ملګرو تاسو ریپیټ ووایي 15 وارې دلته تاسو ولیدل چې سلام ولیکل سو. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو په ایډ سپیس باندې کلیک وکړئ بیا به د هغو په مابینځ کې څه شي سپیسیز وي یعنې د سلام په مابینځ کې به سپیسیز رواني په ایډ پیریډ کې ملګرو بیا تاسو هغه په پیریډ کې ګوره ملګرو ډاټ 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 نښانونه به سره روان وي. که مې ایډ لاین کې ملګرو بیا به د هغه رقم ملګرو ګوره هر یو ځان ځان ته وي ګوره ملګرو ریپیټ یې کړه هر یو به دلته ځان ځان ته وي یعنې 15 وارې به سلام لیکل سوی وي. ګوره ملګرو اوس که تاسو چېرې غواړئ چې دغه په واتساپ باندې یو چا ته ولېږدئ نو د هغه رقم به دلته تاسو راسئ په واتساپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په واتساپ باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به دلته تاسو ته واتساپ خلاص شي. اوس که تاسو هر چا ته لیږئ یا په هغه باندې به کلیک وکړئ او د هغه رقم به سینډ باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په سینډ باندې کلیک وکړئ د هغه رقم به صرف او صرف تاسو سینډ ووایي. کله چې ملګرو تاسو سینډ ووایي ګوره هغه میسج دغه سړي ته 15 وارې ولاړی یعنې سلام 15 وارې ولیکل سو او هغه سړي ته ورغلی. نو دغه رقم زه بل ګوره په رینډم ټیکسټ باندې ګوره دلته تاسو خپل ټیکسټ درکوي دلته تاسو ریپیټ کړئ ګوره ملګرو هغه بیا تاسو ته خپل ټیکسټ درکوي یعنې هر څو ټیکسټ تاسو غواړئ هغه ټیکسټ درکوي. دا که تاسو کاپي کړئ بل ځای هم تاسو لیږئ چې وار بیا تاسو سلیکټ کړئ بیا کاپي کړئ بیا کوم په میسیجز کې په مسنجر کې په فیسبوک کې یا د هغې په ساده میسجانو کې هر چا ته لیږل هغه هم تاسو دلته لیږئ سي. نو ملګرو صرف او صرف دلته له تاسو څخه نمبر اف ریپیټیشن غواړي چې کوم ټیکسټ تاسو لیږئ او څونه نمبر ورکوئ یعنې څونه وارې لیږئ بیا به تاسو ریپیټ ووایي بیا به د هغه رقم کوم هر چا ته لیږل هغه به تاسو ملګري صرف او صرف په واتساپ باندې کلیک وکړئ هر چا ته چې لیږئ هغه تاسو لیږلی سئ. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو په واتساپ کې خپل ملګري دا رقم ته کوم ملګري چې تاسو تنګوي هغه هم دغه رقم ته تاسو تنګولی سئ بیا به دوی ستاسو له میسجانو څخه په عذاب وي نو دوی به تاسو ته وایي چې یاره ماته میسجان مه کوه نو به دوی خپله له تاسو څخه په عذاب سي نو بل وخت دوی تاسو ته زیات میسجان نه کوي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوي وي. که ویډیو خوښه سوي وي ویډیو سره لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره مو چینل سبسکرایب کړئ ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.